چې مؤمن ولو خامخا به سخي، چې مؤمن و مسلمان خامخا به ښه اخلاق. د ښو اخلاقو قدر تی ته در معلومیږي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي ډیر روزاتیان، ډیر نمازیان، ډیر مجاهدین، ډیر حجان او ډیر دعوت والا موږ ته قصب کېږي چې ماشاءالله څونه زبردست مجاهد دی، څومره زبردست جهاد کوي. یو سړی موږ وایي ماشاءالله څونه زبردست مولوي صاحب دی، څه زبردست علم الله ورکړی دی، علم خوري، څومره ماشاءالله زبردست حج دی، په څنګه ښایسته اندازې طوافونه وکړل، څومره زبردست تبلیغي دی، په څنګه اندازې وخت لګولی دی. خو زما ستا قصد ورباندې کېږي. یو سړی وایي یاره څونه زبردست تاجد ګزاره دی، په ژوند تاجد نه دی چې انقضا سوی. ما ستا قصد ورباندې کېږي. اوس دغه تبلیغي راواخله، مجاهد راواخله، مولوي صاحب راواخله، د هغه رقم مثلا تاجد ګزاره راواخله، دا ټوله راواخله، د دې درجې ته ته څنګه ځان رسوې؟ اوس یو سړی مولوي صاحب دی، د مولوي صاحب درجې ته به ته څنګه ځان رسوې؟ یو سړی مجاهد دی، ما او تا مجاهدین نه یو، درجې ته به څنګه ځان رسوو؟ د الله رسول فرمایي اخلاق برابر کا، دا ستا اخلاق به تا تر دې لا بالا کی. اخلاق برابر کا. اوس د الله رسول دی شی نه دی ښوولی چې یاره اوس نو زه به څه کوم، دا خو نو زه مولوي صاحب نه یم، زه مجاهد نه یم، زه غریب یم، زه روپۍ نه لرم چې حج لره ولاړ سم. صحیح سلو، زه په کور کې څوک نه لرم چې زه وخت ولګوم. نو خو دا ټولې خبرې په چا؟ اوس ګوره ما او تا مجاهدین نه یو، ما او تا دعوت والا نه یو، ما او تا ټول علما نه یو. صحیح سلو، ټول تاجد ګزاره نه یو. نو خو نسي کېدلی. اشه اخلاق په چاته زور غواړي چې یاره زما دا عذر دی نو لحاظه زه اخلاق نه خپلوم. هیڅ چاته زور نه غواړي. او د الله رسول فرمایي ما خوب لیدی، یو سړی د جنت په دروازې ته ودرېدی، د جنت دروازه الله نور خلاصوله. ډېر وخت ولاړ 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 ولاړ، اخر کې د کلمه راله لا اله الا الله محمد رسول الله، چې دا کلمه راله و ده ته د جنت دروازه خلاصه سوله، دی جنت لره ولاړی. په جنت کې د الله رسول فرمایي دا سړی ډېر ګرځېدی، الله ملاقات نور سره کوي، الله ملاقات نور سره کوي. بیا یې وخت د اخلاق رالو چې د الله سره ملاقات ور وکړي. په لا اله الا الله محمد رسول الله باندې وده ته د جنت دروازه خلاصه سوله، او په ښه اخلاق باندې وده ته د الله ملاقات چې دی هغه نصیب سو. دا ټولې خبرې د ایمان سره تعلق لري. اوس به یو کافر قادیانی به رافضي به د اسلام او د قرآن او د خدای او د رسول او د صحابه او دشمن به، هغه به اخلاق لري، هغه ته الله رب العزت په دې دنیا کې د دې اخلاق عوض ورکوي، په آخرت کې دغه دپاره شی نشته. د مؤمن دپاره دا خبره ده چې کله دی مړ سلو بیا د چې پر دا مځکه باندې څه کړي وو هغه به الله رب العزت وده ته ورکوي. نو کلمه چې د هغه راله د جنت دروازه یې ورته خلاصه کړه، الله رسول فرمایي دروازه نو ورته خلاصېدله، او د الله ملاقات نو ورسره کوي. اخلاق رالو، ښه اخلاق. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي د الله ملاقات یې ور وکړي په ښه اخلاق باندې. علما فرمایي یو سړی هر څو کمینه قوم سره تعلق لري، هر څو کمسل قوم راواخله، رذل قوم راواخله، ذلیل قوم راواخله، نو خو ډېر بده خبره ده. هم خلک وایي یاره دا فلاني قوم سره تعلق په ډېر کم نظر ورته ګوري. علما فرمایي اخلاق برابر کا، دا ستا د قوم چې کوم قبح ده، دا ستا د قوم چې کوم بدوالی دی، ستا اخلاق به ستا د قوم بدوالی در ورکي. صحیح سلو. اوس یوه ښځه ده په رنګ باندې نه ده ښایسته، اوس دا خپله بدرنګي دا په چی شروع کولی شي؟ خپله بدرنګي دا په چی شروع کولی شي؟ دا د ښه اخلاق جوړ کړي، اخلاق دې برابر کړي. اخلاق دا نه معنی چې د پردي دکاندارانو سره اخلاق ورنه دې ته دا نه، دا خو ګناه ده چې هر څو اخلاق وکړي هغه ګناه ده، په هغه اخلاقو به ته جهنم نه راځي. اخلاق دا معنی ده د خپل اولاد سره، د خپل خاوند سره، د خپل ورور سره، د خپل سیلۍ سره، د خپل همسایګانو سره. صحیح سلو، اخلاق برابر کا. اوس چې هر څو بدرنګي خلک به ستا صفتونه کوي. یوه ښځه په هر څو پرنګ باندې ښایسته ده، بد اخلاقه ده، او دا بل ډیره پرنګ بدرنګه ده، اخلاق لري. و جهان د دې بدرنګي ښځې صفتونه کوي، د هغه ښایستې ښځې صفتونه نه کوي. الله هم د دې بدرنګي ښځې صفتونه کوي، او د الله رسول هم د دې بدرنګي ښځې صفتونه کوي. او هلته ورته وګوره الله هم دغه بد اخلاقې ښایستې ښځې
بد وایي، د الله رسول هم وایي او ټول جهان هم وایي. تاسو اندازه ولګوئ اخلاق دونه عالي شی دی. ښه اخلاق، او په ښه اخلاق باندې ته یو ظالم سړی نه دی، ظالم بد سړی، په اخلاقو باندې د هغه زړه چې داسې لکه د ډبره، دا به ستا دپاره موم جوړېږي، دا به ستا دپاره نرمېږي. او په سخته خبره باندې هغه موم رقم زړه نه دی، دا به داسې سختېږي لکه ډبره راواخلي. اسانه خبره ده. دعوت و تبلیغ والا ولې پر مخ دي؟ دعوت و تبلیغ کې کومه خبره شته چې هغه ګر جهان مشرق مغرب ته ځان ورسوي؟ په هغو کې بنیادي خبره دا ده، تر ټولو لوی شی عالي اخلاق دی. مطلب په خپل وطن کې به ښایسته کور لري، ښایسته موټر لري، ښایسته مارکیټونه به لري، پر ښایسته اعلی پوسټ باندې ستا مسجد لره. که غواړئ ځان د مهمو اسلامي معلوماتو څخه خبر کړئ، د الحاج مولوي نورالدین اغا په نوم فیسبوک پاڼه خوښه او له نورو سره یې شریکه کړئ.